ټاپي پروژه. ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو لیږد نلیکې پروژه ده چې 1814 کیلومتره اوږدوالی لري او د ترکمنستان دولت آباد ګالکنش د ګازو له مرکز څخه طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې 813 تر 822 کیلومتره د افغانستان هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي او د کوټې له لارې د پاکستان ملتان ښار او هند فاضلکا سیمې ته رسیږي. د ټاپي پروژې لومړنۍ طرحه په 90مه لسیزه کې د ترکمنستان لخوا د ټاپ په نامه وړاندې شوه چې افغانستان او پاکستان یې برخه و او په 1998 کال کې د افغانستان اسلامي امارت او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ